السلام علیکم ګران شاګردان ولادي ویک شروع جوړ بس راځو د نن سبا چې دغه بیا هم د انګلیش بنیادي خو ډېرې ضروري جملې دي کشنی جملې دي خو ډېر زیات کردار ادا کوي دغه کشنی جملې موږ په خپل ورځني ژوند کې بیخي ډېرې زیات استعمالوو راځئ خپل سپیکینګ په دې باندې تکړه کړئ سمې کړئ مضبوطه کړئ The feather is light The feather is light بڼکه چې ده هغه سپکه ده The suitcase is heavy suitcase ته صندوق ته وایي هغه چې دی دا دروند دی The road is wide لاره پراخه ده The alley is narrow کوڅه تنګه ده The rope is long رسۍ اوږده ده The stick is short لرګی لنډ دی The book is thick کتاب پنډ دی The paper is thin کاغذ نری دی The elephant is big پیل غټ دی The ant is small میږی کوچنی دی The car is fast موټر چټک دی The turtle is slow کشپ ورو دی سوکه دی The glass is full ګلاس ډک دی The bottle is empty بوتل تش دی The rock is hard فرشه د غره غټه ډبره دا سخته ده The pillow is soft بالښت نرم دی پوست دی The shop is near دکان نږدې دی The park is far پارک لیرې دی The music is loud موسیقي په زوره ده The room is quiet خونه چپ ده The cloth is wet کالي لانده دي The book is dry کتاب وچ دی The candy is sweet قند خوږ دی The coffee is bitter کافي د قهوه ترخی دی The silk is smooth ورېښم پسته دی نرم دی The bark is rough باړک چې دی هغه سخت دی ګران دی کلک دی باړک یو رقم بوټی دی کلک باړک موږ ورته وایو د هغې بارک وغپلو ته د سپي غپا ته هم وایي رف معنا سخت یا کلک ته ویل کیږي The line is straight لیکه سیده ده کرښه سیده ده The road is curved روډ کوږ دی نو ګران شاګردانو دا زموږ جملې زه به تاسو ته یوه خبره وکړم زه کله کله ستاسو سره تجربه شریکوم په دې فیلډ کې زما دا د 15 کاله 14 کاله کېږي د انګریزي ټیچینګ ورته کوم د انګریزي ویل ډېر زور غواړي چې انسان یې وایي ډېر زور دغه جملې چې ته څونې ډېرې زده کوې وایې تا ته به ډېره اساني وایې خو به یې په ډېره اساني به یې وایې نو دا زده کوو چې څونې ډېرې جملې وایې څونه ډېرې زده کوئ بنیادي اډوانس هر جملې چې زده کوئ هغوی په انګریزي زموږ تجربه ده دا زموږ شاګردان پښتانه شاګردان چې کله انګریزي وایي که څه هم دی اډوانس کلاسونه ویلي سکول یې ویلي کالج کې د انګریزي په ډېر مشکل باندې وایي یو څوک دی په اساني باندې هېڅ تکلیف نه دی چې د انګریزي وایي نو د سترګې او د مخې د سره بل لکه سره لکه انسان چې په یو ډېر تکلیف کې نو دا جملې چې تی ډېرې وایاست بیا به تی ډېره په اسانۍ سره دا وایې